د بهرنیو ځواکونو ایستلو سره به د افغان هوایي ځواک برخه کمزوري شي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې افغان هوایي ځواک تر ډیره د قراردادیانو مرستې ته اړ دی او د ځواکونو ایستلو سره دغه برخه کمزوري کېدلی شي. دا څرګندونې د پینټاګون ویان جان کربي رسنیو سره کړي او زیاته کړې ده چې افغان هوایي ځواک تر ډیره پر قراردادیانو متکی دی چې د هغوی له وتلو سره به افغان هوایي ځواک هم کمزوری شي. خو د کربي په وینا یوازې له لاسوهنې پرته به د هوایي ځواک سره په مالي برخه کې مرستې جاري وي. که څه هم اشرف غني افغان هوایي ځواک تر ډیره په ځان متکی او باورمن ګڼي، خو د پوځي شنونکو په باور هوایي ځواک پر وخت د جګړو کرښو ته رسیدګي نشي کولای او دغه راز زیاتره وخت د خپل هدف پر ځای ملکي خلک تر بریدونو او بمبارونو لاندې نیسي.